دا عبرتنا کلام تواورا وی وی د خپل مقصد په هر لار دی په و ما آشنا د خپل مقصد زما مقصد د رب کلام دی وی وی راوړی ما په قرآن دی ایمانونه کنا راوړی ایمانو خبر تور تم د تیارو کور دی وی وی پدی تور تم کی بجن سنگ تیر و ما اشنا پدی تور تم کی گرانا هم دا خو حقیقت دی وی وی دا دی فانی دنیا بطور لغت تزنا کنا دا دی فانی نو جندون می شو تورو تیارو کی وی وی پتورو شپو کی بجندون سنگا کو ما اشنا پتورو شپو کی پدی دنیا نیک عمل وکړه ګرانا په آخرت بدر تبل شي مشالونا کنا په آخرت تورې تیارې بسنګ رڼا شي وی وی څنګه بارنا شي را سره دی ټول غمونه آشنا څنګه بارنا شي نیک عملونه دلته وکړه وی وی قبر تور تم د تیار کوي بپکی وینا آشنا قبر تور تم دے الله برحم پما وکړي وی وی پروردگار پدر کې ډیر زد رحمنا آشنا پروردگار پدی دنیا اخر رڼا کوي وی کو تر مرګ پورې خنې کاملنا کنا کو تر مرګ واسکو توبه استغفار کړم وی وی هر ګناه با استغفار رب تا کوم آشنا هر ګناه وی الله خو ډیر زیات مهربان دی وی وی د پاک الله په در کې وانی سلا سنا کنا د پاک الله نو د عذابونو پنا غواړم وی وی یا رب مکړه زما ټول ګناهونه الله یا رب مکړه ژوندان نیک عمل وکړه وی وی پس د مرګ نه با په ډیر خوشاله شینا کنا پس د مرګ نه د ګناهونو ما په غواړم وی وی بس تا ته جاړم را بدامي دي سوالونه الله بس تا ته جاړم ټول ګناهونه بادي ماف شي را پا جزي الله توني سلا سنا کنا پا جزينو پجړا غانو موس جاړم وی وی زما خوګ منزړګه هم د دې پر یادونه الله زما خوګ منو په دنیا عيش او عشرت مکړه ګرانا پس د مرګ دی ګوره غلط عذابنا کنا پس د مرګ دی هر چاته د مینا صحت وی وی زنو بهر کوم هر چاته نصیحتونه آشنا زنو بهر فریاد چا کړه الله ته وی وی پروردگار اوري دلی فریادونه کنا پروردگار دک نصیحت نه د اشعار دی وی وی مانو بهر تلاوت خالی کلی دینا آشنا مانو بهر تلاوت خانو بهر لکی وی وی جمیل فانی سرا یو زویل دینا کنا جمیل فانی نو یو انسانا پا دنیا مکو نازونا
زوبتنا مونږه یو زل خالی لاسونه زوبتنا مونږه یو زل خالی لاسونه و انسانا په دنیا مکه و نازونه زوبتنا مونږه یو زل خالی لاسونه زوبتنا مونږه یو زل خالی لاسونه